تیره اونۍ د هیواد بېلابېلو ښارګوټو کې میرمنو د خپلو حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځلې وه چې حکومت سرخار اسلام آباد کې 144 قانون په ځای کړی و، خو د هغې باوجود میرمنو لاریون وویستو. هر څو میرمنو د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مظاهرې کولې، خو ځایي رسنیو کې یا خو دې ته ډېر لږ ځای ورکړی شوی او یا هم د دې په هکله بشپړه خاموشي وه. د بشري حقونو مبارزین وایي کله چې پاکستان کې د بشري حقونو او بیا په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو موضوع د بحث لاندې راشي نو اکثره مطبوعات غلي پاتې شي. نو او د ریاستي ادارو خپل طریقې کار د کنټرول کولو کې ځینې دلته د خیبر پښتونخوا کې تپوس کوي د تنظیمونو نه چې تاسو خو دا عورت مارچ نه دی کړی او ډېر ښه کار مو کړی، دا خو زموږ کلچر خلاف دی او دا دی. نو دا د ریاست ټول کنټرول ولا ټیکنیکس دي او چې اسلام آباد او لاهور کې چې څه شوي دي نو دې دا ډېر ښه اندازه تاسو کولی شئ چې ریاست بالکل دا نه غواړي. وایي دی کومه غیر قانوني غوښتنه نه کوي بلکې د هیواد قانون کې چې دی ته کوم حقونه ورکړی شوي دي ریاست نه د هغې د عملي کولو غوښتنه کوي. بل پلو ته خبریالان وایي دا یوې مطبوعاتي ادارې پورې اړه لري چې هلته کم قسمه کارکوونکي دي. اوس دا عورت مارچ دی هغې څنګه پریزنټ کوي دا هغې لاس کې دی. هلته چې یو لیبرل کس ناستی دی هغه به تاسو ګورئ چې ټي وي باندې هغې څنګه به هغې پریزنټیشن کیږي او هلته یو داسې کس ناستی دی هغه خپله ذهني طور باندې دی خلاف دی چې ښځې څه ضرورت دی چې دلته راځي او دی متنازع بینر اوچت کړي دي او هغه توجیهات چې هر څوک ورکوي چې هغې ذهن کې دغه دی هغه بیا دی وایي چې بس مړه پرېږدي چې دی سیز کې مونږه نه ځو. زیاتی عورت مارچ یا د میرمنو لاریون ته د پاکستان ځینو ادارو ډیر مثبت ځای ورکړی دی، خو ځینې داسې هم شته چې یا غلي پاتې شوي او یا هم د دغه لاریونونو په هکله منفي غبرګون ښودلی دی. دا په داسې مهال ده چې د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ 2022 راپور کې ویلي دي پاکستان کې د میرمنو او جنکو په ضد جنسي زیاتۍ، وژنه، تیزاب شیندل، کورني تاوتریخوالي او په زور ودونو خطرناک شکل خپل کړی دی. د بشري حقونو مبارزین وایي پاکستان کې هر کال د یوې اندازې تر مخه 1000 میرمنې وژل کیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.